خلک د سمې که د غره ښکلي دي خلک د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي او لاړ شه د بل چا نه پوښتنه وکړه مننه مستون صاحب وایي لاړ شه د بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ هیله د ښه به اوسئ د ژوند په ټولو ناخوالو به برلاسي اوسئ هیله او تمه مو دا ده چې دغه وخت به مو په خیر پیل کړی وي او د خوشحالیو ډک ژوند به لرئ له وستلې څخه ادبي خپرونه پیل شوه د خپرونې کوربه مو زه یون یوسفزی یم او نن را سره شاعر مستون صاحب دی تر څنګ مې ناست ملګری سید محسن جلیلي دی او د کمرې او ایډیټ په برخه کې را سره بیا عبدالرحیم رحماني دی نو تاسو له موږ سره اوسئ له مستون صاحب سره د دوی په شاعرۍ ژوند او آن باندې خبرې لرو هیله ده تر پایه مو مله اوسئ او خپرونه را سره په ټوله پښتنه مینه ومنئ راځو مستون صاحب ته ښه راغلاست هرکلی وایو مستون صاحب ستړي نه شئ مننه جزاک الله ژوندي اوسئ تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ غریب ته مو وخت راکړ الله هم کامیاب لره ژوند او بریا هم غواړو ډېره مننه مستون صاحب خدای مو ښه لره که په لومړیو کې ځان په لنډ ډول دغه لیدونکو ته معرفي کړي نو ډېره ښه به وي جزاک الله زه خپله باندې د ننګرهار ولایت سره تعلق بیا چې ولسوالۍ شینوارو سره تعلق لرم نوم قسیم الله دی دوه کتابونه ما تر دا مهاله یو چاپ شوی دی بل چاپ ته چمتو دی لومړی کتاب چې زموږ شعري ټولګه د شریعت یا شهادت په نامه باندې دی او دویم تم یا نوم ځینې ملګري وایي چې دغه سنګر مازدیګر په نامه ښه دی ځینې ملګري وایي چې وروسته به انتخاب ورته وکړو او خپل زده کړې م 12 سیم نه فراغت لرم او همدارنګه د غړي د ویس کوم فراغت شوی یعنې ولي ډېر ښه درنو لیدونکو دا چې مستون صاحب شاعر هم دی تر څنګ یې مولوي صاحب دی نو له دوی نړۍ مننه کوم چې موږ ته وخت راکړی مستون صاحب دا هم راته ووایه دغه کتاب چې یا شریعت یا شهادت چاپ شوی دی دغه څه ډول شاعري ده دا هم راته واضح کړي طنزي ده حماسي ده سنګري شاعري ده که نه تاسې همداسې عامه شاعري کړې ده لکه شاعر دپاره خو دا پکار دی چې عام فکر ولري عشقي شاعري مو که دې سره ځکه چې دوی ما اکثره مینهوال د عشقي شاعري دي هغه وجې نه بیا ته دغه انقلابي شاعریت هم خپل مینهوال راړولی شي په اسانه طریقه باندې نو په هغه کتاب کې زمونږ انقلابي اشعار اکثره دي نو دغه عشقي هم کې شته دی څنګ کې عناصر ورسره خو انقلابي او حماسي شاعري پکې زیات ده ډېره ښه ده او دا چې نوی کتاب چاپېدونکی درنو لیدونکو تاسې به منتظر اوسئ چې د مستون صاحب نوی کتاب هم د چاپېدو په حال کې دی او ډېر ژر به انشاءالله ستاسې تر ګوتو رسېږي که دا هم واضح کړي مستون صاحب چې را روان کتاب و چاپېږي دا کوم اړخ لري دا لږ اورېدونکو ته واضح کړي نو ښه به وي اورېدونکو ته لکه زما د شاعرۍ ابتدا شوې ده سنګر نه شوې ده سنګر نه شوې ده ورسره موږ لکه غرایزي علاقې غیو د شینواري علاقه ټوله غرایزي علاقه ده دلته اکثره دا ګوګړ نختر لمنځ او همدارنګه ګورګورې او ګودرې ساده پاده ژوند دی زموږ شاعري اکثره داسې ده چې په غریز ژوند باندې چې دی هغه مبنا ده او غریز ژوند په هغې کې پروت دی ټول نو انقلابي هم خو وخت سره شاعري بیا سړی خپل فکر اړوي سره که نه لکه اوس سوله راغلی د امن راغلی دی باید سړی د سولې شعرونه ولیکي دې نه مخکې انقلابي خلک هم سنګر ته هڅول په دې سره اوس غواړو چې خپل هېوادوالو زړونه لاسته راوړو په دې باندې ښه وروستۍ پوښتنه کوم مستون صاحب بیا له تاسې به یو څه اورو هغه څه چې تاسې لیکلي وي نو دا هم راته ووایئ چې تاسې دغه شعرونه لیکئ خپله شاعري کوئ آیا دا له نورو لیدونکو او اورېدونکو سره پر ټولنیزو رسنیو یعنې فیسبوک یا نورو لارې شریکوئ که نه یوازې تاسې کتاب ته پرېږدئ د چاپ په بڼه یې تر خلکو رسوئ ولې نه موږ الحمدلله چېرې ملګری راغلی دی خپل کامل وخت هم ورته ورکړی دی مرکه هم ورسره کړې ده او هغوی له وخت ورکړی خفه هم نه دي لېږلي هر چا سره تر دې نه مخکې چې کتاب ته ما شعر نه یې لېږلی هغه نه مخکې ما ډېر اشعار ویلي دي نفاظ هم کتاب ته یا پاس کړي دي او کتاب کې شته دي ولې نه کوئ همداسې هم کوو ملګري موږ نه خفه کوو انشاءالله ډېره مننه مستون صاحب پوښتنه داسې وه چې تاسې خپل یو اکاونټ لرئ شخصي چې تاسې له هغې دغه شاعري نورو خلکو سره شریکوئ لکه زما خپل اکاونټونه خو زیات ما پسې رابلاک شو نو اکثره مبارزي شاعري ما کړه نو هغې په وجه مې ما پسې زیات رابلاک شو اوس مې خپل یو اکاونټ د شاعر سترګې په نامه باندې زما په نامه ډېر اکاونټونه په ټیک ټاک او فیسبوک یوټیوب کې همدا رقم جوړ شوي دي ان چې اوکې شوي دي که نه خو موږ لږ ساده غوندې یو خپله باندې شو سره زیات علاقه نه لرو درس او تدریس سره هم کار دی نو شته دي خپل اکاونټ مې چې اوس دی اصلي اکاونټ شاعر سترګې په نامه باندې دی ډېر ښه مستون صاحب د تاسې نړۍ مننه درنو اورېدونکو که چیرې تاسې غواړئ چې د مستون صاحب له شاعرۍ ځان خبر کړئ هغه واورئ او هغه تعقیب کړئ نو تاسې ته مستون صاحب خپله ویلې چې شاعر سترګې دغه اکاونټ تاسې وڅارئ
او د دې له شاعرۍ څخه خوند واخلئ. ستاسې انتظار شیبې پای ته رسوو، راځو له مستون صاحب څخه هغه څه اورو چې دوی لیکلي دي، نو په ګډه به ترې خوند واخلو. مهرباني مستون صاحب له تاسې یې اورو. مننه. غزل دی چې د ښایستونو په لیلام باندې روژه ماتوم، د ښایستونو په لیلام باندې روژه ماتوم، سپینو مخونو په اکرام باندې روژه ماتوم. او که اجازه وي له غرو ډېر ستړی راغلی یم، څنګه که اجازه وي له غرو ډېر ستړی راغلی یم، او د ستا د سرو شونډو په جام باندې روژه ماتوم. ډېر عالي. او ما پسې خپل د روژه ماتي اسباب دلته راوړئ، څنګه ما پسې خپل د روژه ماتي اسباب دلته راوړئ، نوی عاشق یم پاس په بام باندې روژه ماتوم. ډېر عالي. یو ځل بیا مستون صاحب اوري. ما پسې خپل د روژه ماتي اسباب دلته راوړئ، نوی عاشق یم پاس په بام باندې روژه ماتوم. او ټولې جهاد سنګر زندان او غرو کې تېرې شولې، څنګه ټولې جهاد سنګر زندان او غرو کې تېرې شولې، دا لومړی کال دی چې آرام باندې روژه ماتوم. ډېر عالي. هر بیت د بیا په اورېدو دی. بیا اورو مستون صاحب. ټولې جهاد سنګر زندان او غرو کې تېرې شولې، دا لومړی کال دی چې آرام باندې روژه ماتوم. او اوس مولیانو بادشاهي د رڼا ورځ خو پرېږده، څنګه اوس مولیانو بادشاهي د رڼا ورځ خو پرېږده، له اذان وروسته هم ډېر پام باندې روژه ماتوم. ډېر عالي. او چې زمانې د سپین مخ په صفتو ستړې شوې، څنګه چې زمانې د سپین مخ په صفتو ستړې شوې، زه د یو داسې چا په نام باندې روژه ماتوم. ډېر عالي. او دا چا ویل چې پښتنو کې اتفاق نشته دی، دا چا ویل چې پښتنو کې اتفاق نشته دی، زه په یوه ځان ټول قام باندې روژه ماتوم. ډېر عالي. بیا یې اورو مستون صاحب. دا چا ویل چې پښتنو کې اتفاق نشته دی، زه په یوه ځان ټول قام باندې روژه ماتوم. او مستونه ما باندې د خپل عشق پیریان راولي، مستونه ما باندې د خپل عشق پیریان راولي، ستا د غزلو په الهام باندې روژه ماتوم. ډېر عالي. ډېره مننه مستون صاحب. خوشحاله اوسئ، ګوتې دې تاندې اوسه، او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې لا هم ښه شعرونه ولیکئ. درنو لیدونکو، مستون صاحب سره مهرباني مستون صاحب له تاسې یې اورو. لیوه زخم پټی لرې کړمه بل باندې یې ولګوم، لیوه زخم پټی لرې کړمه بل باندې یې ولګوم، له درده سر ټیټ کړم څنګل باندې یې ولګوم. او جنونه زیات شه چې جهان ته حقیقت ښکاره شي، جنونه زیات شه چې جهان ته حقیقت ښکاره شي، غم دې ټاپه کړه چې ګوګل باندې یې ولګوم. او کابله 20 کالو ستړی سر مې راوړ درته، کابله 20 کالو ستړی سر مې راوړ درته، هیله کوم چې ستا منګل باندې یې ولګوم. او چې مدني ګلاب په سرو شونډو مسکا خوره شي، چې مدني ګلاب په سرو شونډو مسکا خوره شي، دا سپین بیرغ راشي کابل باندې یې ولګوم. ډېر عالي. او زړه در کوم خو یو دوه ډېر مضبوط شرطونه لري، زړه در کوم خو یو دوه ډېر مضبوط شرطونه لري، نوم پرې لیکم چې ستا وربل باندې یې ولګوم. او کلي ګودر نه پیغام راغی چې طالب ولیکه، کلي ګودر نه پیغام راغی چې طالب ولیکه، بیا یې ډیزاین کړه چې چارګل باندې یې ولګوم. ډېر عالي. بیا یې درڅخه اورو مستون صاحب. کلي ګودر نه پیغام راغی چې طالب ولیکه، بیا یې ډیزاین کړه چې چارګل باندې یې ولګوم. او مینه مې تېره کړه خو هیره نه پښیمانه نه یم، مینه مې تېره کړه خو هیره نه پښیمانه نه یم، مغروره روح دی کوم منزل باندې یې ولګوم. ډېر عالي. شاعر مستون به ټول مین ورته اوبه اوبه کړم، شاعر مستون به ټول مین ورته اوبه اوبه کړم، د شونډو پړک را چې غزل باندې یې ولګوم. ډېر عالي. مستون صاحب دغه یو بیت تاسې د نذرانه وي وایي، لکه د ژمي ګلاب ډېر یوازې شوی یمه، لکه د ژمي ګلاب ډېر یوازې شوی یمه، که سپرلی راشي بیا به څنګ ته ډېر یاران راشي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ مستون صاحب. خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی، نو په وروستیو کې ستاسې هیله درڅخه اورو چې لویه هیله مو څه ده او څه باید ترسره شي، امید مو څه ده؟ لکه زما چې خپله هیله ورمان دی، هغه یوازینۍ هیله زما دا ده چې د لومړۍ هیله چې زموږ دغه کومه شعري کتابونه چې دي دوی ته یو داسې ملګری یو کس را پیدا شي چې هغه د چاپ ذریعه ورته برابره کړه او طریقه ورته برابره کړه، ځکه چې موږ خو دومره نه یو قیمتي، خو اشعار هم قیمتي اشعار دي او ضایع کېږي که نه. دغه هم یو غټه هیله ده چې څوک را پیدا شي او دا زموږ کتابونه را چاپ کړي او اشعار هم چې دي بې ځایه لاړ نه شي. او دویمه هیله چې زموږ ستاسو ټولو مسلمانانو د غم د شهادت مرګ دی او بیا هغه د اسلام په دفاع کې دی. بس دغه دوه غټې هیلې مې دي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، تاسې د مستون صاحب پوښتنه واورېدله. که کوم ملګری وي او توان یې وي د مستون صاحب دغه اشعار تر چاپ بڼه ورسوي، نو تاسې دغه شمېره پر سکرین ګورئ، همدې سره اړیکه ونیسئ، نو ستاسې به دغه لویه مهرباني وي او له مستون صاحب هغه یوه هیله یو ارمان تاسې پوره کولی شي. مننه مستون صاحب. په وروستیو کې د پیغام او بیا خپرونه رانغاړو.
بس د پیغام په باره کې به صرف دومره تاسو ته ډاډ او تشویق درکړم چې رب العالمین د ستاسو غوندې با احساسه ځوانان نور هم را پیدا کړه. اکثره چې دا میډیا موږ تاسو څارو ټول پاکستان څومره خلک چې دي هغوی لیواني را روغ کړه د میډیا په واسطه باندې یو ډاډ او تشویق ورته ورکړه د میږ د لارې نه روغ کړه لیواني را روغ کړه. اوس موږ افغانستان هغه دومره داسې خلک دي چې ټوله توجه یې جنګ ته ده او ټوله توجه بې تعلیمۍ ته ده. بس جنګ وخت او جنګ هم تېر شو جنګ هم وکړه خپله برخه پاتې نیو کې راغلي باید چې موږ تاسو خپلو شاعرانو ته او هغه ملګرو ته چې کوم بحث کې هغوی کوم کار کړی او ترکیب کې لري نور پرمختګ هم ورته ورکړو ډاډ ورته ورکړو تشویق ورته ورکړو چې دوی دغه خپلې هڅې خوشې لاړې نه شي او عبث لاړې نه شي. ستاسو غوندې ځوانانو ته زموږ سلام دی مننه ژوندي اوسئ چې موږ غریبو له مو وخت راکړي. ډېره مننه خوشحاله اوسې مسلون صاحب ستا دغه پیغام چې تاسې وړاندې کړ لومړی خدای ماته او بیا لیدونکو ته دغه وس او توفیق ورکړي چې دغه عملي کړي. ډېره مننه خوشحاله اوسې ټول مباد چې موږ ته وخت راکړي. مننه ژوندي اوسئ تاسو هم مننه چې موږ غریبو ته مو وخت راکړو میډیا په مخه ډېره مننه خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو مسلون صاحب را سره و چې تاسې د دې شاعري او د ژوند ټول اړخونه را سره واورېدل. نو موږ هم خپرونه پای ته رسوو. دا وه د نن ورځې دغه ادبي خپرونه چې ما یون یوسفزي را سره ګران ملګری شاعر مسلون صاحب او تر څنګ را سره ډاکټر صاحب سید محسن جلیلي او بیا د کمرې په برخه کې را سره عبدالرحیم رحماني صاحب له هغې هم نړۍ مننه چې زحمت یې را سره وکاږه او تر دې دمه را سره و. نو زه هم دا یوه لنډۍ وایم په دې درنه اجازه اخلم تر بیا چې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تر هغې هم په پاک او لایزال رب سپارم هر چیرې چې یاست ښاد آباد اوسئ د یو سوکاله آباد افغانستان په هیله وایي زرې زړه به راټول کړم زرې زړه به راټول کړم یوه ګیله به خدای ته وکړم بیا به زه